د پنځو منځونو د بیان په سلسله کې ما درته دا عرض کړو چې دا منځونه د پیغمبرانو یادګارونه دي او پنځه واړه په یو ځل په یو امت کې نه دي فرض شوي دا زمون په خپل امت فرض کړی دی خدای پاک او دا یو منځ په عوض کې خدای پاک دا یو پیغمبر د منځ ثواب سره له ورکوي او کدی په اخلاص په عاجزه او په صحیح طریقه منځ ادا کړي مارتویلی منځ د ټول معاشره د اصلاح یو ذریعہ ده دا عبادت ته او معاشره په خبر کې او خدای چې مقرر کړی دی نو خدای زموږ عبادت ته حاجت نه لري دا زموږ د خیر دپاره په موږ مقرر کړی د دنیا خیر هم دی پکې او د آخرت خیر هم دی پکې نو په دې سلسله کې میں ابتدا عرض کرو چی ماسوتن منز اول دا حضرت موسیٰ علیہ السلام یادگار تھا اور دا موسیٰ علیہ السلام یو مختصر بیان میں ارتا شروع کرو دا پیغمبرانو دا بیان پخپل قرآن شریف کی ذکر دے دا صرف دیو کسی پہ حیثیت نہ دے خدای پاکی فدی ذکر کائی چې پیغمبرانو څومره محنت کړې د دین په باره کې او څومره ظالمانو سره واسطه راغلې ده او هغوی د دین مخالفت کړی دی او چې چا د دین مخالفت کړی دی د هغوی انجام څه ګرځېدلی دی د هغوی نه عبرت والی هغه خو په مال و دولت او په بادشو کې ستاسو نه مضبوط و نو ستاسو څه حیثیت دی بیا او چې چا د پیغمبرانو خبره منلې ده د هغوی دنیا هم خدای خسته کړې ده او آخرت هم خدای خسته کړې موسی علیه السلام فرعون ته راغی او دعوت یې ورکړه د اسلام خدای ورته وی لاړ شه فرعون ته نصیحت وکړه ده وی خدای ما ته یو سړی وژلی دی او ژبه کې مې هم لږ فرق راغلی دی ځکه ډېره موده بار پاتې شوی نو ما سره زما رور مشر رور هارون هغه پیغمبر کا چې موږ دواړه ورشو نصیحت ورته وکړو خدای ورسره رور هم پیغمبر کا دواړه لاړل خو خدای ورته د نصیحت چل ښی او دا هر عالم له دا پکار دی چې په دې اصولو عمل کوي بعض تیزی کئی نو دا اغا تیزی انجام نقصان اغا ترسی خدای دې دوانو پیغمبرانو تا دا واعظ کولو چل خی وی چلار شه اوس لوی بادشاہ دی چې د خدای دعوی کوي دا هغه زمانه لوی بادشاہ خدای وای فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى فنرمه ور سره خبرو کې د حکمت تا کارواله شی چې هغه نصیحت قبول کې او د خدای یاره پکې راشي مونږ چې د چا اصلاح کوو نو ور ولته کنځلې شروع که حکومت یې قبول څوک نو په کنځل او په سخت زبانه خو زویم نه تابع کېږي زمونږ مخالف د فرعون په شان نه دی او مونږ د موسی علیه السلام په شان نه یو موسی علیه السلام د خدای لوی پیغمبر او مقابل سخت کافر خو خدای ورته وایي نه نرمه خبره به کې جګړې به نه کې هدایت د خدای لاس کې دی د خدای شام ته ګوره د دې نرمو خبرو د اثر و چې فرعون هر څه مظلوم کړی دی خو دې نه دی وژلی قوم یې وژلی دی مسلمانانو ته به تکلیفونه رسول بند و قید خو ده باندې حمله نه ده کړې کنی بظاهره خو یو سړی دی او لوی بادشاہ دی شخصي حکومتونه و خو موسی علیه السلام 40 کاله ورته نصیحت کړی
او مختلف معجزې ورته ښودلې چې څه به یې غوښتل دا نهمه پاره کې بیان دی. خدای وی دا مې پیراولېږل دا مې پیراولېږل دا عذاب مې پیراولېږل. منت به موسی علیه السلام ته شروع کړ. یا موسی خدای ته سوال وکړه چې دا عذاب لاړ شي نو موږ په تا ایمان راوړو. نو چې عذاب به لاړ بیا به کافر شو. داسې سخت د قوم به اوبس کړي هغه به بوی او د هغې چې به خولې ته کولې هغه به وینه شوه. د هغې په قوم کې به چندخان لاړل په بسترو په کډو کډو او د دوی بنو سپګې به پکې په دانو په دا کې شروع شو. دا مختلف عذابونه فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع آیات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمین. خدای وی مختلف عذابونه مې پې نازل کړ خو په چې سخت به پې راغله نو به موږ مسلمانې یو او به خط دعا وکړه. قالوا یا موسی ادع لنا ربک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ونرسلن معك بني اسرائیل. که دا عذاب لرې شو نو موږ در سره بني اسرائیل لیږو چې چېرته ځای که فلسطین ته دی خو که دا عذاب رانه شو نو خدای پاک وایي چې عذاب مې تلر که بیا به هغه شان شو. 40 کاله وعظ کول څومره ګران کار او دې 40 کاله کې به هغه څومره مجاهده کړې. نو چې پیغمبر کېده نو 40 کاله عمر او 40 کاله نصیحت کړی. فرعون به خلک را جمع کړو. خدای د هغه 15مه پاره کې بیان کړی. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فلا تبصرون. اے قوم دا د مصر حکومت زمانه ده او دا نهرونه زما په حکومت کې نه بیږي. وی زخم که دا خوار مولا خره امن خیر من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. زخم که دا خوار مولا خره چې دله د خبرو چلم نه ورځي. د هر زمانه مفسدان خلق عالمانو پسې د قشان وای مولا پسې پیږي او زه چې دعوا وزم د فرعون هغه نقل کوي. پیغمبران ټول ملایانی نه اربابانی نه ملکانی نه جاگیرداری نه وزیرانی نه مشیرانی نه ناظمانی نه فقیرانی. نو دبوی امن خیر من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. زخم کدا خوار مولا خره دل خبرو چلم نه ورځي. به لاس راسه کړ فلولا القي عليه اسوره من ذهب. د دې خوار مولا په لاس کې خود سرو بنگړي نشته. دا لاس به داسې کې دا بنگړي د چا دی؟ خدای وای فاستخف قومه فاطاعوه. په دې طریقه به قوم دوکه کاو او قوم ورپسې روان. فلما اسفونا انتقمنا منهم. چې زه یې غوسه کړم نو بدل مې ترې واخیست. خدای مزې سس کړي چې دې څه کړل. نو موسی علیه السلام یو ځل په قار شو. دا 11مه پاره کې بیان دی. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. موسى عليه السلام وی خدا دا فرعون په دې خپل مال او دولت غاوره ده په دې خپل بادشاہ دا چې تا ورکړل نو خدای د خپل د عمل انجام وخه. خدای وای موسی علیہ السلام دعا کړو هارون علیہ السلام آمین آمین وی. خدای وی زستاسو دعا مې قبول کړ اوس پته بدل واله. فلما اسف قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون.
خدای ورته وی ستاسو دعا مې قبوله کړه اوس غم مه کوئ. د خدای چې څوک نیسي که نه په داسې دریاب کې ډوب کړي لویه قصه ده چې نه فوجي نه جرنیل نه اس نه بل څه شي دریاب نه راوتی دی بغیر د ده نه څومره فوج چې ورسره روان نو هلته دریاب یو 12 میله پلن دی. اوس لاندې پکې د مصر حکومت لاندې په سرنګونه جوړ کړي نو په هغې کې بسونه او ګاډي ځي راځي دو طرفه بره پې سمندر دی او جزونه پې ځي کشته. خدای وایي فالیوم ننجیک فالتقم الیم خدای وایي فغشیهم ما غشیهم وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى. یو لوی دریاب میں پیراوست چې دا علم خدای سره دی او قوم فرعون خپل قوم په دې طریقه ګمراه کړ. نو د خدای شان ته ګوره چې نومې فوجي د دریاب نه دی راوتی او د ده سلې لاش یو غټې میخې پړسېدلې سا په شان دریاب غاړې ته راوغورځو. نو خدای پاک وایي فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیه وان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون. نن دې بار غورځوم په یو په ډبه چې خلک دې وویني چې دغه بلا چې د به ځان ته خدای پړسېدلې. نو موسی علیه السلام او قوم خوشحاله شو ځکه چې سړی خپل دشمن وویني. دا چې کوم وخت دریاب نه پورې وتل دي دا د سار وخت و سار روان شو ما ته وی 12 میله دریاب دی تقریبا. اوس موسی علیه السلام په دې بانه قوم روح کیو چې مونږ سارا ته ځو عبادت کوو 3 ورځې پس راځو. 3 ورځې پس رانړ او موسی علیه السلام قوم ته وایي خپې وباسئ د فلسطین ځمکې ته دی فلسطین ته نور خاته ته. نو مخکې اوچه وه یو 100 میله اوچه لار وه هغې باندې عمر فاروق صاحب نه روح کېدی هغې ته نهر سویز وایي. نو دوی په لاله لار تلل نو رامسیس د دوی ښار و چې هغې نه روان شو زو په نیغو چې ورغلل دریاب مخې ته راغی. دریاب رسېدو سره دا سار وخت دی دوی خوا ورپسې شخړې د فرعون ور روانې دي. فرعون چې وکتل چې 3 ورځې پس قرآن نه دی خو زمونږ نه خپې وښکلی نو فوج ته وایي تیار شي. نو رامنډې په اسونو سواره دوی د دریاب غاړې ته رانږدې لاندې کړه. خدای وایي چې بني اسرائیلو دا فرعون ولید نو وارخطه یې کراله او چغې کړې په ژړا. موسی علیه السلام ته وایي صیب پرېږده چې هلته یې وجلې وې په وطن کې چا خو به ښخ کړی وی دلته خو ټولې مونږ سره زنانه او ماشومان او بې اصلې خلک دی او فوج را باندې راغی دلته به هم ټول قیمې کي مخې ته دریاب دی او شاته فوج دی. نو خدای د دې منظر بیان کوي فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدين. وی چې یو بل سره یې ولیدل د لرې نه نو د موسی علیه السلام قوم موسی علیه السلام ته وایي صیب مونږ یې قرآنان دې کړو اوس به هم قیمې کې دا به څه چل کېږي مخې ته لوی سمندر او شاته فوج. موسی علیه السلام وایي قال کلا ان معي ربي سيهدين. خدای زما عمل دی او سلاره به جوړی. دغه وخته پورې موسی علیه السلام ته څه پته نه وه چې څه به کېږي. نو موسی علیه السلام پریشان او بې اندازې اول خو دا و چې اوسه پورې زه وجلی نه یم اول به ما وجني دویم دا قوم به راله ټول وجني ټول بې اصلحې
دریم دا ده چې د ده دا بادشاهي به څنګه ختم شي. څلورم دا چې دا فرعون دومره عمر جم دیو بیماری قدرې پې نه ده راغلی چې دا به څنګه خدای مردار کړي. نو سبا وخت ده فادرکوهم مشرقین، خدای وایي د سبا په وخت کې را لاندې کړل. دغه وخت کې خدای موسی علیه السلام ته حکم راولېږه دې دریاب له یو څو ځای لښته را خلاصه کړه، دې کې به لارې جوړې شي. فقلنا اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. خدای ورته وایي دې دریاب کې لښتې ووه، 12 قوم د الله 12 ځای لښته ووه، لارې به پکې جوړې شي. او قوم ته وایي ځې خدای لار. دغه وخت کې خدای حکم راولېږه، مخکې پته نه وه، حیرانو چې څه به کړي. لښتې والو سره لارې جوړې شوې او هر قوم قبیله په خپله لار روانه شوه. خو د یارې شاتم ګوري هغوی لا نور رارسېدل. بیا دومره وارخطه و چې خدای هر یو لاره جدا جدا ده، یو بل نه وینو، هسې نه چې مړي شوي. خدای په هغه د اوبو په هغه دغه کې لارې کولو کړې ورته کړکۍ، نو هوا هم پې لګېده او یو بل یې لیدل داسې کتلې. منډې 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 12 میله مزل کول دا خو د ټوکو خبره نه ده. فرعون چې ورورسېد دریاب ته ویې لیدل چې دا خو لاره ده، یقین یو چې دا خو معجزه ده. نه ته خدای جبریل علیه السلام په یو اسپه راولېږه، وارداره اسپه، هغه چا نه لیدله، خو د ده د اس نه مخکې شوه. نو چې د ده د اس نه مخکې شوه، د ده اس ورپسې بې اختیار روان شو. نو چې دی روان شو په هغه لارو، هغه قوم فوج هم ورپسې روان شو. موسی علیه السلام قوم به کتل، هغه ته وایي صاحب موږ پسې را روان دي، غم مه کوه. هغې غاړه ته چې رسېدل دا د ماسخوتن وخت 12 میله خو او بیا د ضعیف او کمزورو او په هیبت هغوی غاړې ته ووتل ټول او دوی په دې منځ کې شو. دغه وخت کې موسی علیه السلام ته خدای وایي دوباره لښته را خلاصه کړه. لښته یې را خلاصه کړه، ګړم چې ټول سمندر پرې راغی، نام نشانه والا ختم کړ. موسی علیہ السلام دغه وخت کې د خدای 4 رکعاته شکرانه ادا کړ. وی اول شکر دی چې زه د دې ظالم نه خلاص شم، ما ته تکلیف رونه رسه. دویم دا چې زما قوم ته خلاص شو. دریم د فرعون لښکر او بادشاه ټولې ختم. او څلورم چې دا سلي ولیده چې دریاب نه یې راوغورځاو ورته. دا ناشنا خبره نه ده چې د یو سړي سلي نه راوځي او د ده سلي راوځي. هلته یو مخبره ده حرام مصر ورته وایي، زه ورغلم نو پخوانو بادشاهانو ته به فرعون وایي، نو هغوی به په تابوتونو کې خپل مړي ښخول، د ګټو په تابوت کې، نو سې روغ کې دي هلته په عجایبګر کې پروت دی. خو هغه فرعون چې کوم د موسی علیه السلام هغه چا نه دی ساتلی، هغوی څه کوو؟ هغوی خو فلسطین ته لاړل، بیا مصر ته دوباره نه دی راغلی، رستو راغلی دی. نو هغوی به د فرعون لاش ګرځاو، څه تبرک و پکې څه هغه به هلته سپومو مردارو خوړل. خو دوی ته خدای وښوده چې دوی پرې خوشحاله شي. نو چې هغه هلته سلي پرته دي، شام کې ما لیدلي، شام کې یو مقبره ده تدمر ورته وایي. نو پخوانو بادشاهانو به په تابوت کې مړي ښخوو. نو بعضې تابوتونه یې راوړي دي په عجایبګرونو کې ایښي دي، مړې پکې ښکاري هډوکي او بجلی ورته بلې کړي چې خلک یې ویني. دارنګه مصر کې عجایبګر کې نو د فرعونیانو قبرونه دي. نو هغه چې کوم د موسی علیه السلام فرعون او د هغه نوم ولید ابن الریان او دا موجوده چې پراته دي د نسل دی. نو دا ماسخوتن مو دا د حضرت موسی علیه السلام یادګار دی او دا په نور امتونو فرض شوی نه دی، صرف زمون په امت فرض. د دې وجه نه حکم دا دی
چې شپه تیریږي ماسخوتن آخري وخت دی نو شریعت دا غواړي چې د سړي ژوند آخري په عبادت کې راشي نو دغه وخت کې مونځ مقرر کړی د دې وجه نه د ماسخوتن د مانځه نه پس خبرې کول ګپ لګول ریډیو اورېدل دا ټول بند دي او د کېږي به دا د خلقو رواج چې دی د ښار کې یا بعضې علاقو کې دا غلط رواج دی چې د ماسخوتن نه پس ډوډۍ خوري ډوډۍ د ماښام او ماسخوتن منځ کې پکار ده چې ماسخوتن سړي ځي هغه تګ راتګ کې ورزش یې وشي او منځ مو کې او آخري انجام یې که دی د خوب کې مړ پاتې شو خدای وایي څلېرویشتمه پاره کې زه هر انسان روح علم د خوب وخت کې خو د روح حسي وي سی والی او څه پکې پرېږدي خدای وایي الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون زه خوب وخت کې ارواح والم نو چې د چا نیټه پوره وي نو هغه مړ پکې پاتې شي او چې د چا نیټه نه پوره نو سهار دوباره به جمع شي نو دا مرګ خوب چې دی دا د مرګ مثال دی نو شریعت دا غواړي چې د مرګ نه مخکې ته په عبادت مړ شي په توبه او په زارو په ګپونو په تصویرونو په ټلویزیون نه د هغې علم تا ته فایده نه کوي او جهل یې ضرر نه کوي که سړی د امریکې نه خبر نه شو او د لندن نه او بي بي سي ونه رېدل نو څه چلو شو ډوډۍ نه که چېر یا سړی ته خبر شو نو څه چلو شو ذهن کې دماغه غلط خیالات نو شریعت دا وایي د شپې د ماسخوتن نه پس خو هسې خبرې اترې بندي بغیر د درو خبرونه یا د علم او د دین خبرې یا خپل ټبر سره سره خبرې کوي یا مېلمنو سره او یا سفر باندې روان یې د خوب وخت دی او ته د ځان نه خوب تختې ملګري سره خبرې کوې نو خیر دی کني د ماسخوتن نه پس خبرې کول به چې ماسخوتن نه پس سړی ضروري شي خو سهار مانځل هم د وخته پاڅېدی شي او چې سړی ناوخته ډوډۍ وخوري او خو ډوډۍ هضمېږي ډوډۍ نه پس 2 غنټې ویښ پاتې کېدل پکار دی نو زر دی خلقو باندې چې بیماری راځي دا ګیس او دا نور دا مصیبت دی چې ناوخته ډوډۍ وخوري ډوډۍ په خېټه کې جمدې وي دي وده شي خوب وخت کې هضم کمیږي نو نقصان گای نو خدای او رسول چې څه ویلي دي دی زموږ د خیر دپاره ویلي دي ډوډۍ د ماښام نه مخکې خوره ماسخوتن نه مخکې بیا د سهار مونځ لومبی آدم علیه السلام کړل آدم علیه السلام خدای په ځمکه پیدا کړو عرفات مخې ته یو خور دی د حاجیانو کې ورځي هغې ته وادي النمیرا وایي دا لوی جومات د محراب یې څه په هغه خور کې ده او هغه بار یې سطح بار ده نو دا خور نه پس بیا عرفات شروع کېږي بوډونه یې لګولي دي دې خور کې خدای آدم علیه السلام سیره شکل جوړ کړی بیا جنت ته تللی جنت کې د 6.5 کالو په اندازه عمر تیر کړی او بیبي ور سره خدای پیدا کړی خدای په خی دغې هر څه خوره خو دغې بوټي ته مه نږدې کېږه امتحان پې راولي شیطان داسې ظالم دی چې ورغی اولې بیبي ته قسم وخوړ وی قسم مې دې په ذات د خدای چې یو بوټي درته ښیم که ته وخوړو خاوند دې وخوړو نو ټول عمر به جنت کیې کني ځای به ګورې د غم ځای ته به ځې نه هغه ویارېده او د بوډا په شکل ورته څرګند شو د پیر او ښځه زر قمقل شی دی دوکه کېږي زر نو اولی بیبی دوکه کړې ده هغې خاوند ته ووایي او بیا راغی هغه وی مونږ چې خدای منع کړو وی خدای ځکه منع کړی که دا بوټي مخوړل نو بیا به ټول عمر جنت کیې او خدای دا غواړي چې بل ځای ته ملیږم نو خدای وای وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین
قسم ورته وکړ په ذات د خدای چې زه ګورې ستاسو ډېر خیر خوا یم. فدلهما بغرور، دواړه یې دوکه کړه. بوټي وکړ، خدای ورته معنی جوړه کړه او په داسې طریقې رالیږي چې ورته د عمل انجام وښیي په جنت کې چې دنیا کې ګورې د عمل انجام به دقه شانتي. نو دی راکشو د هندوستان په سرزمین سرندیب کې سیلون ورته چې اوس وایي، یو غر دی، غر د پاسه د قدم نښه ده، خلک ورخیږي هلته، د هندوان وایي دا د ګوتم بد د قدم نښه ده. او مسلمانان، یهودیان، عیسایان چې څوک آدم علیه السلام مني هغوی ټول وایي دا د آدم علیه السلام د قدم نښه ده. او ظاهر هم دا د کتبې لګېدلي دي هلته کې، 6 فټه قدم دی، 2 ګزه اوږد. نو ګوتم بد خو اوس تېر شوي د عیسی علیه السلام نه یو 600 کاله مخکې، او قامت یې ټول 6 فټه دی. نو د 2 ګزه انسان خپه خو 2 ګزه نه، او آدم علیه السلام 8 ګزه اوږدو او 9 ګزه پلنو. جنتیان چې څومره جنت ته ځي د آدم علیه السلام په شکل او په څېره به ځي. نو هغه 2 ګزه قدم خو د 8 ګزو انسان سره جوړیږي. داسې نه چې یو انسان په خپله 2 ګزه د هغه قدم دی 2 ګزه بیا خو به ته ایل جوړ شي په انګریزۍ کې هسې کو لکه سړی چې ناست هلته راکوشي وي. داسې وایي تاریخ کې چې دې ځمکې ته راغی تیارې نه ولیدلې، ځکه جنت کې تیارې نه، جنت کې داسې رڼۍ لکه د سبا د رڼا په شان، بغیر لمره به رڼۍ. نو د شپه نه ولیدلې چې دا شپه څه شی ده، نه جنت کې اودس ماتي، نه اودس ماتي لیدله. دا بوټي د خوراک سردار شو چې دنیا ته راغی، بار ته کېناست او دا د خوراک کاک د ګندګۍ نه بدبویي محسوسه کړه چې دا څه بلا فجړا شو. او دا توره شپې ولیدله چې دا څه بلا راوخته. دا مو خو د شپې نه ځکه نه یېرېږو چې دا م یقین دی چې دی پسې پس رڼا را روانه، او چې چا ډول دا لیدلي ني هغه وي دا څه توره شی راوخت، او په خپل عمل یې جړا کړه چې خدایه که ما بوټي نه وی خوړلی په دې ګندګو او په دې مصیبت به نه وم. کار شو دا رڼۍ ولیدله، نور خاطر طرف نه رڼا وخت او توبه م قبوله شو. زر خدای پاک ته 2 رکعاته مونځ کړه. نو شکر دی چې خدای هغه تیاره دې رانه لرې کړه، او شکر دی چې توبه دې رانه قبوله کړه. نو سبا وخت کې دا مونځ دا د آدم علیه السلام یادګار چې اول هغه کړی، او سبا د انسان د داسې مثالي لکه د مړ چې جمدي شي، سړی چې وده کېږي څومره ستړی ستومانی، ټول طاقتونه یې ستړي شوي، او د شپې چې وده شي هغه ټول طاقتونه وله خدای دوباره جمدي کړي او سار تر تازه راپاسي. دغه وخت کې خدای عبادت مقرر کړی دی چې ستا شروع د ژوند په عبادت او آخري خاتمه د په عبادت. نو سړی د ماسخوتن زموږ ښکلی پیغمبر وایي چې سړی ماسخوتن مونځ د جمع وکړي نو خدای د نیمې شپې عمره ثواب لیکي، او چې سهار ورسره د جمع مونځ وکړي نو خدای د پوره شپې د ولاړې ثواب دله لیکي چې د ټوله شپه په عبادت کې تېره کړې ده. که سړی تهجد وکړي خو هغه لویه خبره ده او بختور دی، خو که نه کړې فرض کا خو ماسخوتن یې د جمع مونځ کړي او د سبا د جمع کړي، ټوله شپه وله خدای په عبادت کې لیکي. دا زمونږ د ښکلی پیغمبر وعده ده. خدای دې پرې موږ له د عمل توفیق راکړي.